بسم الله الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق الله العظیم. الله جل جلاله ما ته هر اندام را کړی د هر یو سلامت. خلق معذور ای د چا سترګې نه د چا پزه نه د چا غوږ نه د چا نور صحت کې کندموالی کموالی پښې نه ټیټي لقد ډیر ټیټي یا لقد ډیر جګي نو دغه هغه سویه خرابوي. لیکن ما ته الله جل جلاله هر اندام برابر را کړی. خو الله ما ته څه غواړي؟ الله فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د ما عبادت ک اے ما بنده ته د ما عبادت ک زه ته هر شی در کوم په دنیا کې هم په آخرت کې هم. ما ته په غلط نظریه نه وګورو. خځې ته خو بیخي باید ونه ګورو. الله امر کړی دا چې نامحرم خځې ته نه ګوري اگر که بوډۍ ولی نه اگر که وړه ولی نه. نو الله جل جلاله ما ته نظر د دې لخبره را کړی دا چې ما ته ښه شیان پې وګورو، د قرآن تلاوت ور باندې وکړو، احادیث مبارکه ور باندې وګورو. نو که چېرې ما ته سترګې غلط ځای استعمالوو نو دا د الله جل جلاله د فضل او د کرم هغه ناقدري ده. الله په ما ته فضل کړی، سترګې را کړي ده او ما ته یې غلط ځای استعمالوو. د سترګو قدر او احترام دا ده چې غلطو شیانو ته مونږ او تاسې بالکلیه نه وګورو، د دې نه ځان رامنې کړو. ولې ډیر خلک داسې د هغو سترګو نظر نسته، هغه په دې ارمان کې دی یا الله دې مونږ نظر وای. ما ته خو الله نظر را کړی خو لیکن ما ته د نظر قدر نه کړو. که چېرې هم داسې ناقدره یو الله جل جلاله به د ما او د تا چې د نظر هغه قدر واخلي. ما ته به بیا نه ویني، بیا به الله ته سوال کو یا الله نظر راکړه. الله جل جلاله به څه درته یایي چې ای د ما بنده تا ته خو ما نظر در کړی وایه خو لیکن تا یې قدر ونه کویه. قدر د قدر پوښتنه د هغه چا چې وکړه د چا چې سترګې نسته د چا چې د سترګو نظر نسته. نو باید ما ته هر اندام د الله تابعداره وګرځو.